بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا هو تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد. الحمدلله د دې مرګرو د قربانو په دغه سره الله تعالی د هغې ثمره او نتیجه چې کوم دی نو د خلکو ته ورکړله. د مرګرو دې دپاره چې کوم دی نو به یې چانده کړې وه، د کلي د خلکو پکې چا پکې د خپل وس مطابق 10 روپۍ ورکړي، چا 50 ورکړي. الله تعالی د هغې له پې اجر ورکړي او انشاءالله مزید به هم دا کوشش وي چې به زمونږ چې کوم دی یو بل سره دارالولي او د اتحاد او دغه شنقایي مصادرې شي. بلدار ماشومان دپاره د کیل کود دپاره چې کوم دی نو زی له خیره سره د تنظیم په وساطت سره او د تنظیم د مرګرو په دغه سره دعوت الحق و حقوق العباد د مرګرو په قربانو سره چې کوم دی له خیره سره دا کار وشو چې د لوبو دپاره تاسو وینئ دا کار شروع له خیره سره دا ځای چې کوم دی نو دغه دپاره جوړ کړه کړن لوبو دپاره. نو دې دپاره به انشاءالله د علاقې دم په دې کې پیدا او نوجوانان به پې لویه خبره زموږ یو مقصد دی هغه دا دی که نه چې به یې دې ځای کې محفلونه او مجلسونه چې کوم دی د چرګو د سګرټو د یو څه د بل څه دي د هغې نه به انشاءالله دا نوي پل او نوي چې کوم ماشومان هلکان دي به خلاص شي، دلته به لوبې کوي، کیل کود به کوي او انشاءالله تعالی د پزونو نه به خلاص شي. دا د هغې دپاره دا ځای مختص شو او دا سم شو انشاءالله تعالی. او د کلي خلکو ته دا دغه چې به یې د تنظیم سره تعاون وکړي او دغه شانتې چې کوم دی انشاءالله د کلي او د علاقې د امن او امان د دې او دارنګې چې کوم دی نو د هلکانو او د ماشومانانو د هغې د دغه لپاره چې کوم دی د ژوند لپاره او د هغې د مستقبل لپاره انشاءالله ټول متفقه باندې چې کوم دی نو سوچ بس دا خبره ده. والسلام.